خلق په منظور پسې ګایېږي چې منظور کافر دی، منظور د دې ملک نه دی، منظور پښتون نه دی، منظور افغان نه دی، منظور مرد پښتون دی، مرد افغان دی. چار وخت یې ملګري چې یو منځ ژوند دی، منظوره تا ته سزا، ستا و کور ته سزا. ستا هغه خبرې وکړې جاسوس ادارو ته وکړې، و ډېر پوه شې وکړې چې چا په خوب کې نه شپه کوئ، چا په خوب کې دا سوچ نس لګوئ. منظور پښتانه ورته وویل، په ډاګ یې ورته وویل. موږ په د دی سي بهادوره ځوان، د دی سي بهادوره پښتون لا څنګه یې لکوو، هېڅکله یې نه یې لکوو. هر څوک چې د نن کار کوي، د غیرت کار کوي، راځي سي موږ وایو چې دا د ګرد پښتانه پر لات دی. که دا پر لات عزت اوس ګرد پښتون د عزت شو، څه رقم یې د عزت نه کوې، په څه رقم د عزت یې لا پسې. بس دی عزیزانو، وخت زموږ سره په خدای که سته.